د جنورۍ پر 8 د ایراني لوړپوړي جنرال قاسم سلیماني جنازه په تهران کې وشوه. د ایران سرکاري ټي وي تر مخه په جنازه کې لسګونه زره خلکو برخه لرله. مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د جنازې د مانځه امامت وکړ. ولسمشر حسن روحاني او نور چارواکي هم پکې موجود وو. سلیماني د جنورۍ په 3 په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی وو. د پیښې وروسته د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده. د اسټرالیا وزیر اعظم سکاټ مورسن ویلي د ځنګلونو اور له امله 4,000 څاروي وژل شوي دي. ځینې پوهان د څارویو په ګډون د وژل شوو ځناورو شمیره 500 میلیونه ښیي. په اسټرالیا کې د اور له امله 19.8 میلیونه ایکړه ځمکه او 2000 کورونه اغېزمن شوي دي. چارواکي د اور وژنې هڅې کوي. د جنورۍ په 5 د هند په کولکته کې د پخوانیو ګاډو مېله وشوه چې ورته 1904 او 1904 کلونو په موده کې جوړ شوي موټرې وروستل شوې وې. د پخوانیو ګاډي مالک دیوا شیش سرکار وایي د دې ګاډو چلول او ساتل ګران کار دی. پرې هم نه ملاویږي، خو د دې ګاډو د ځینو شوق لرونکو خلکو په مرسته موږ دا کار کوو. په کولکته کې هر کال د پخوانیو ګاډو مېله کیږي.